تازه او عاجل خبر راورسید. د طالبانو چورلکه په غور ولایت کې غورځېدلې ده. سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. طالبانو په غور کې د یوې پوځي چورلکې غورځېدل منلې. د طالبانو د ملي دفاع وزارت په غور ولایت کې د دغې ډلې اړوند د یوې پوځي چورلکې د غورځېدو خبر منلی دی. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خراساني چې هرشنبه د خوښۍ پر 26مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا چورلکه د تخنیکي ستونزو له کبله د بیړنۍ ناستې پر مهال له دیوال سره ټکر شوې او لوېدلې ده. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو کس ژوند بایللی او 12 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د دفاع وزارت ویان زیاته کړې چې دا چورلکه د پلنکوچ موټر چې 2 شپې د مخه په هاري رود سیند کې ډوب شوی و د سپرلۍ مړو د راایستلو لپاره استول شوې وه. طالبانو د دغې پیښې د قربانیانو د هویت په هکله څه نه دي ویلي.